ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ته تعالی دی چې تاسو په ټول روغ او د سات جامع بمپرتن وی ملګرو. نن راځو د ټرند لاین ستراتیژي په اړه تاسو سره معلومات شریک کوم. ټرند لاین ستراتیژي څخه څه ډول استفاده کوو په ټریډینګ کې او څنګه کولای شو موږ ټرند لاین رسم کړو، ځکه دا مهمه مسله ده او زیاتره کسان د ټرند لاین پر رسمولو کې غلطي کوي او د دې ترڅنګ د ټرند لاین لپاره څو ټچ پوینټونه مهم دي ترڅو موږ هغه یو صحیح ټرند لاین وبالو او د دې ترڅنګ موږ باید ووایو چې هر کله چې د ټچ پوینټونه له 5 څخه زیاتېږي تر 6 نو همغومره اندازه باندې بیا په ټرند لاین کې کمزوري رامنځته کیږي. دا مسایل باید موږ په یاد ولرو او د دې ترڅنګ موږ یوازې باید ټرند لاین ته ونه ګورو بلکې دغه کینډل ته هم ګورو چې کینډل کمزوري کلوز کیږي ولې او یا مثال قوي کلوز کیږي. دغه ټول مسایل ته باید توجه وکړو او دغه ټریډینګ کې مثال موږ یو ټرند لاین څخه استفاده کوو. راځو مثال دغه کوین دغه یورو ده، یورو څخه مثال موږ استفاده کوو او دلته موږ اوس غواړو ترڅو دغه تحلیل کوو. اوس د ټرند لاین ته چیرته وګورو 3 ټچ پوینټس رامنځته شوي دي، 1 2 او 3 او له دغه څخه وروسته دغه قیمت هغه لوری بدل شوی ده. یوه خبره باید بله په یاد ولرو چې موږ باید د ټرند لاین په رسمولو کې باډي د کینډل کلوز نه کټ نه کو. ګورئ دغه باډي چې تاسو ګورئ دا باید کټ نه سي. دغه ویکس مشکل نه جوړوي که چیرته موږ په ټرند لاین کې لمنځه یوسو. موږ کولی سو ویکس لمنځه یوسو په ټرند لاین کې. ولې باډي کلوز کټ کول دا په دې معنا ده چې موږ د خپلو نوکانو پر ځای ګوته کټ کوو. ګورئ دا مهمه مسله ده چې باید هر وخت ته متوجه اوسو او د دې ترڅنګ موږ د ټرند لاین کې مثال نور کوم مهم مسایل دي چې هغه باندې بحث ور باندې وکړو. ګورئ هر کله چې بریک اوټ رامنځته شي سمدستي تاسو مه راځئ چې تاسو باید دلته راسئ او ډایرکټ په لاین کې انټري وکړئ. باید وګورئ چې دغه کینډل مومنټم څه ډول ده، یعنې مومنټم کمزوری ده او که نه او ریټیسټ ترسره شوی ده او که نه. موږ ته باید یو څه تاییدي رامنځته شي، داسې نه چې موږ دلته بریک اوټ وګورو او دلته موږ باید ډایرکټ انټري وکړو. ګورئ که چېرته وګورو دلته یو کینډل رامنځته شوی ده بریک اوټ، یعنې پورته خواته یې بریک اوټ کړی ده. ولې بیرته دلته سیلرز پریشر زیات شوی ده یا ریټیسټ په خاطر که چېرته وګورو ریټیسټ په خاطر باندې راغورځېدلی ده او دلته څو ځلې هڅه کړې ترڅو دا ټرند لاین بیا مات کړي، ترڅو په ډاون ټرند موو کې حرکات ترسره کړي. ولې بیرته له دې ځای څخه پورته خواته تللی؟ هر کله چې دغه ډول کمزوري په کینډلو کې رامنځته کېږي، یعنې ریټیسټ په خاطر باندې دلته کمزوري رامنځته شوله په کینډلو کې، یعنې د بایرز هغه پریشر زیات ده نسبت د سیلرز په نسبت باندې. ګورئ یو کینډل رامنځته شوی، هڅه یې کړې ترڅو دا ټرند لاین مات کړي او بل کینډل رامنځته شوی ترڅو دغه ټرند لاین مات کړي، خو بریالي شوي نه دي. دلته دریم کینډل هم هڅه کړې ترڅو دغه ټرند لاین مات کړي. ولې د بایرز پریشر زیات شوی ده. موږ باید هر کله چې په کینډلو کې دغه ډول کمزوري وګورو بیا کولی شو دغه هاریزنټل سپورټ کرښې هم باید په نظر کې ونیسو. ګورئ راځو دلته هاریزنټل سپورټ کرښه رسمو، ریکټینګل را اخلو. ګورئ دا هاریزنټل سپورټ کرښه ده. دلته چې کله بریک اوټ رامنځته شوی ده ګورئ دلته دا هاریزنټل سپورټ کرښه هم شتون درلوده، یوازې ریټیسټ نه و چې د ریټیسټ په خاطر باندې راوغورځېده. دلته هاریزنټل سپورټ کرښه وه چې بیرته یې قیمت راوغورځېده. تاسو باید یوازې بریک ډاون ته په کتو سره بیا د ریټیسټ په خاطر باندې ونه ګورئ، بلکې تاسو باید دا هم وګورئ چې دلته بل کوم د مقاومت کرښه شتون ونه لري چې خامخا زه به دلته ټریډ کې داخل سم ترڅو لانګ انټري وکړم او بیا شارټ ته رانسي. مثال زیاتره وخت موږ غلطي هم دغه کوو چې دلته موږ په لانګ کې انټري کوو. ولې سټاپ لوز موږ دغه ځای کې یا ورته یې کوي هغه چې کله بیرته د ریټیسټ په خاطر راغورځېږي او یا دغه هاریزنټل سپورټ کرښې د ماتولو په خاطر باندې راغورځېږي، بیرته پورته خواته حرکات ترسره کوي. ګورئ یو خو ریټیسټ ترسره شوی د هاریزنټل سپورټ کرښې څخه بیرته راغورځېدلی ده، ښکته خواته راغورځېدلی ده. ګورئ ښکته خواته راغورځېدلی ده، هاریزنټل سپورټ کرښه څخه بیرته ټرند لاین ته راغورځېدلی، ریټیسټ یې ترسره کړی ده، کینډلو کې کمزوري شتون لري، بیرته پورته خواته تللی. بیا یې دغه هاریزنټل کومه سپورټ کرښه چې وه د مقاومت کرښه وه دا اوس په سپورټ کرښې باندې بدل شو. ګورئ دلته اوس وګوره موږ که چېرته ورته وګورو د کینډلو کمزوري شتون لري، یعنې ویکس رامنځته شوی دی، یو ویک رامنځته شوی په کینډل کې د سیلرز پریشر کم ده. بیا مثال دغه کینډلې کمزوري کینډلې دي. ولې که چېرته په لویه کچه باندې یو دغه ډول یو سور کینډل رامنځته شوی وای نو شاید بیرته دغه کرښه ماته شوی وای. نو موږ کولی شو په دغه ځای کې په ډاډه زړه باندې د کینډلو په کتو سره موږ انټري وکړو په لانګ کې.
ګورې د دې لپاره باید موږ نور ټایم فریمونه هم وګورو د هفتهوار ټایم فریمونه دغسې 4 ساعته ټایم فریمونه هم وګورو. دلته موږ انټري کولی سو پلان کې چېرته وګورو دغه یو قوي ریزسټنس یا د مقاومت کرښه وه، ولې اوس دغه یو سپورټ کرښه باندې بدل شوی ده او موږ کولی سو په دغه ځای کې انټري وکړو. همدغسې موږ کولی سو په دا خو موږ په ډاون ټرین کې وکتو، کولی سو موږ په آف ټرین موو کې هم له دې څخه استفاده وکړو. آف ټرین موو کې هم موږ کولی سو له دې څخه استفاده وکړو او باید 3 ټاچ پوینټس رامنځته سوي. راځو اوس مثال دغلته وګورئ، دغه د دې لپاره یو ټرین لاین ده او همدارنګه موږ اوس په آف ټرین موو کې غواړو دغه کوین تحلیل کو. آف ټرین موو کې ګورئ کینډل باید موږ کټ نه کړو، دا مخکې هم درته ویلې. دلته اوس وګورئ څو ځلې راغلی ده کټ همدغه ځای ته، مثال دغه ټرین لاین یې راغورځېدلی د دې ځای څخه پورته خواته تللی ده. اوس که چېرته وګورو بیرته کله چې دلته بریک آوټ رامنځته شوی ده، دلته دغه ریکټینګل څخه موږ چې بیا استفاده وکړو، دغه برخې څخه چې کله بریک آوټ رامنځته شوی ده بیرته د ریټیسټ په خاطر باندې همدغه ځای ته تللی. ولې کله ناکله دا ضرور نه ده چې مثال د ټرین لاین دی ریټیسټ وکړي، ټرین لاین ته دې بیرته ور وګرځي. کیدلی شي دغه ځای کې چې کوم دغه کینډل بریک آوټ کړی، ګورئ د کینډل بریک آوټ کړی، دغه سره مستقیما موږ دغه ډول یو ریکټینګل رسم کړو. شاید دغه ریکټینګل ته یوازې ریکټینګل ته لاړ شي، دغه کوین قیمت د ریټیسټ په خاطر باندې دغه ریکټینګل ته لاړ شي او دغه یعنی دغه ویک هم رامنځته نه شي. لکه څه ډول چې دغه انالایز کې تاسو ګورئ دغلته ریټیسټ له ټرین لاین سره ترسره شوی. کله ناکله موږ له ټرین لاین سره ریټیسټ هم نه ګورو، ولې دلته کوم کوین دغه کینډل چې کوم لاندې کلوز شوی ده دغه سره موږ یو ریکټینګل رسمو او کیدلی شي دغه ځای ته د همدغه کوین قیمت لاړ شي او بیرته له هماغه ځای څخه راوغورځېږي. ګورئ دغلته لاړ شي بیرته هماغه ځای څخه راوغورځېږي، یعنې دغه ټرین لاین ټچ نه کی. دغه هم موږ له دې څخه استفاده کولی شو او د دې ترڅنګ موږ باید هاریزنټل سپورټ هم وګورو که چېرته هاریزنټل سپورټ کرښې راځي. او دلته مثال که چېرته وګورو دلته ډبل ټاپ هم رامنځته شوی ده. ډبل ټاپ ګورئ د اخیستونکو دغه شمیر کم شوی ده، د دې په خاطر باندې د همدې کوین قیمت ښکته خواته راغورځېدلی ده. یعنې په ډېر امکان سره هر کله چې دغه ډول ډبل ټاپ رامنځته کېږي کیدلی شي دغه ټرین لاین مات کړي. ولې موږ باید دغه سیلر پریشر ته هم وګورو. موږ کولی شو په همدغه ځای کې انټري وکړو او دغه ځای موږ د لومړي ټارګېټ په توګه وټاکو، دغه لومړی ټارګېټ په توګه او دغه د دوهم ټارګېټ په توګه. ولې که چېرته مثال کله ناکله په هفتهوارو یا په ډایلي ټایم فریمونو کې د یو کوین قیمت چې کله ټرین لاین مات کړي نو له ډېر وخت وروسته کیدلی شي په تیزۍ سره راوغورځېږي. دلته اوس ډېر وخت نه ده وتلی په دې وخت کې په دغه موږ انالایز کې تاسو وګورئ که چېرته 5-6 ټچ پوینټونه رامنځته شوي وي او بیا دغه ټرین لاین مات کړي کیدلی شي د دغه کوین قیمت موږ یو ټارګېټ په همدغه ځای کې ورته وټاکو، بل ټارګېټ په همدغه ځای کې مثال ورته وټاکو، بل مثال په $1 په شاوخوا کې موږ ورته وټاکو چې دا ورباندې ډېر تاثیر درلودلی شي. او د دې ترڅنګ ګورئ دغه یو بیرش یا راغورځېدونکی پاټرن ده، یو ټاپ یې رامنځته کړی بل ټاپ یې رامنځته کړی، نو دې په خاطر باندې کیدلی شي دا په لاندې خوا کې ډبل ټاپ هم رامنځته شي او د یو کوین قیمت پورته خواته لاړ شي. نو مهمه مسلو باندې مو یادونه وکړله چې باید موږ د ټرین لاین سربیره هاریزنټل سپورټ هم وګورو. د هاریزنټل سپورټ سربیره موږ باید د هغه مارکیټ سټرکچر هم وګورو او د کینډلو کمزوري هم وګورو چې دغه مسایل په ټرین لاین کې ډېره مرسته موږ سره کولی شي او باید د هماغه له مخې موږ ټریډ ترسره کړو. نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. په الله مسپارم انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به نور دغه ته ورته موضوعات باندې له تاسو سره معلومات شریک کړم. ښه او آباد اوسئ.